ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس په مشرۍ د ولایت نوبتي اداري ناسته ترسره شوه. په دې غونډه کې د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي فضل ربي فضلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مولوي عبیدالله حقانی، د دولتي ادارو یو شمېر امیرینو او د ټولو ملکي ادارو مسؤلینو او استازو ګډون درلود. د بلخ ولایت د مرستیال والي په مشرۍ نوبتي اداري غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې ګڼو مسؤلینو پکې ګډون درلود د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه، چې ورپسې د بلخ مرستیال والي په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام ثبات، د هیواد پرمختګ او د خلکو هوساینه د ټولو مسؤلینو ګډو او رښتینو هڅو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې د دندو پر صادقانه، مخلصانه او متحدانه توګه ترسره کول د یوې ادارې مهم او شرعي اصل دی او خلکو ته د اسلامي احکامو په رڼا کې خدمت کول د دولت د ټولو کارکوونکو اساسي مسؤلیت دی. او همدارنګه له مسؤلینو څخه یې غوښتل چې د خلکو ستونزې پر وخت واوري او د حل لپاره عملي ګامونه پورته کړي. ښاغلي ابو ادریس د اداري ناستو موخه یوازې د لایحې تطبیق نه بلکې د مهمو پریکړو کولو بهیر یې وباله چې باید پریکړې پر وخت عملي شي او مثبتې پایلې ولري. د غونډې د اجنډا پر بنسټ د ولایت مقام د دفتر رئیس پر وخت د فرمانونو او هدایتونو د پلي کېدو په راپور ورکولو ټینګار وکړ. په دغه غونډه کې همدارنګه بلخ ولایت ته د تازه راستنه شوو روږدو کډوالو د درملنې او بسترېدو په اړه راپورونه هم وړاندې شول او ترڅنګ یې د عامې روغتیا ریاست د حوزوي روغتون په ساحه کې د کثافاتو د ښه لپاره د یوې حلقه د کیندلو وړاندیز هم مطرح شو. همداراز د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم له مخې او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د مؤثر تطبیق لپاره ټینګار وشو چې دولتي ادارې باید د مثبتو ټکو ترڅنګ خپلې نیمګړتیاوې هم په راپورونو کې شاملې کړي. او همدارنګه د امر بالمعروف ریاست له لورې په مزار شریف ښار کې له هوټلونو، رستورانتونو او شریخ پلورنځیو څخه د مخابرو د راټولولو وړاندیز هم مطرح شو. ورته مهال ځینې نور موضوعات هم لکه د روضې شریفې د اوبو کانال پاککاري، د پارکینګونو تنظیم او د کوڅه سپیو راټولول هم په دغه غونډه کې تر بحث لاندې ونیول شول. سربیره پر دې بیلابیل راپورونه د اړوندو ادارو لخوا په نوبتي ډول وړاندې شول چې په پای کې د غونډې د ټولو غړو د لیدلورو او هر اړخیزه مشورو له اورېدو وروسته د بلخ مرستیال والي لازمې پریکړې وکړې او د ځینو موضوعاتو د حل لپاره کمیټې هم وټاکل شوې. د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو ریاست په هلو ځلو او د ځایي مخورو په منځګړیتوب سره د چاربولک او کلدار ولسوالیو د دوو کورنیو ترمنځ رامنځته شوې شخړه پای ته ورسېده. په دې اړوند جوړه شوې غونډه کې دواړو لورو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د ورورولۍ او سوله ییز ژوند ته دوام ورکوي. د بلخ ولایت د چاربولک او کلدار ولسوالیو د دوو کورنیو ترمنځ د قتل له امله رامنځته شوې دښمني هواره شوه. دغه دښمني د سرحدونو، قومونو او قبایلو ریاست د مسؤلینو په منځګړیتوب د پخلاینې له څو ناستو وروسته دواړو لورو د اوږدو خبرو اترو په پایله کې یو بل ته بښنه وکړه. د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو رئیس په دې ناسته کې د اسلامي لارښوونو له اړخه د تاوتریخوالي او ټولنیزو اختلافاتو ناوړه پایلې تشریح کړې او ټینګار وکړ چې یو بل منل او د دین اصولو ته پابندي د سولې د ټینګښت او د ورورولۍ د مخنیوي تر ټولو ښه لاره ده. نوموړي له دواړو لورو غوښتل چې د اسلام له زده کړو څخه په الهام اخیستلو صبر، بخښنه او ورورولي د خپلو چارو بنسټ وګرځوي. با هموطنان خود به مردم شریف ولایت بلخ ما اطمینان میدیم که هر جای در مابین شما منازعه قتل باشه، به هر ولسوالی باشه، به هر قریه باشه، اگر ما را دفتن خبر کردن نمیتونی به شما مشکل است. به هر قریه ان شاء الله ما قوم مشر داریم، نماینده داریم، با قبول ولسوالی خو بیخی داریم. یعنی این منازعه کی زیاد وقت نگیره، در بر نگیره که گپ کلا نشوه.
د ناستې په وروستیو کې د شخړې دواړو لورو د پخوانیو دښمنیو او شخړو پرېښودو ته راضي شول او د یو بل په غېږ کې له نیولو سره یې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د شرعي اصولو مطابق چلند کوي او له هر ډول شخړې او تاوتریخوالي څخه به ډډه کوي. حالا خب فعلا دعوای جنجال نداریم. ما برادر اینمی محیط پیدای ما برادر پایین خود یک سال انداختم و تشکرات میکنم اتنام. سپینگیری زوانان ټول راټولو د مسله په ډېره خوشحالۍ په خندا باندې حل شوله او د رئیس صاحب د محترم په هغه باندې په همکارۍ باندې نو موږ ډېر خوشحاله یو، بیخي زیات خوشحاله یو. یاد دې وي چې د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو ریاست په تیر یو کال کې شاوخوا 200 کورنۍ او قومي شخړې د بیلابیلو قومونو او خلکو ترمنځ هوارې کړي دي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا په مزار شریف ښار کې یو تن د ځینو سوداګریزو توکو د غلا په تور ونیول شو. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې د مزار شریف ښار د 11مې امنیتي حوزې په اړوندو کې د موبایلونو، بوټونو او نورو بیلابیلو سوداګریزو توکو د غلا په تور یو تن نیولی دی. ورته مهال امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه نیول شوي کس دوسیه د لا زیاتو څېړنو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده. د بلخ ولایت مشورتي او کلتوري کمیټې د راهي سعادت پوهنتون په تالار کې خپله مشورتي ناسته ترسره کړه چې په دغه ناسته کې د امارتي بنسټونو او پوهنتونونو استازو ګډون کړی و چې پر مهال د کلتور او هنر د پیاوړتیا او د علمي او کلتوري فعالیتونو د پراختیا په اړه بحث او نظرونه سره تبادله شول. د بلخ ولایت په راهي سعادت پوهنتون کې د دغه ولایت د مشورتي او کلتوري کمیټې ناسته ترسره شوه. ورته مهال د بلخ پوهنتون د کلتوري چارو مدیر د ناستې په څنډه کې وویل چې د داسې پروګرامونو جوړېدل د کلتور د پیاوړتیا او د زده کړیزو او کلتوري بنسټونو ترمنځ د نظرونو د تبادلې لپاره ارزښتناک دي. نوموړی ټینګار کوي چې مشورتي ناستې کولی شي د لا زیاتې همکارۍ زمینه برابره کړي او د کلتوري فعالیتونو په وده کې مثبت رول ولوبوي. موثریت جلساتی است که ما در امی زمان فضا و تکنولوژی قرار داریم. موظف هستیم از امی دستاوردهایی که امارت اسلامی افغانستان داره، زحماتی که مقامات بر ما میکشن و در طول سال ببینین چقدر پروژه های انکشافی، پروژه های فرهنگی در سطح ولایت، در سطح افغانستان انجام میپذیره. ما موظف هستیم به خاطر پاسداری از امی کار و فعالیت ها همچنین جلسات برگزار بکنیم و پوهنتون ها آمادگی خود در این رابطه اعلان میکنن و همچنان دوش مقام ولایت بلخ و همچنان نهادهای فرهنگی پوهنتون‌های محترم نیز در اینجا فعالیت‌های موثر انجام میدن. ورته مهال د غونډې یو شمېر ګډونوال وایي چې دغه ډول پروګرامونه د کلتور، علم او هنر په څرګندېدو کې اغېزناک رول لري. دوی زیاتوي چې په ورته ناستو کې د علمي او کلتوري شخصیتونو ګډون کولی شي په دې برخه کې نوي او رغنده لیدلوري رامنځته او د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي د کلتوري پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې اغېزمن تمام شي. برنامه فرهنگی افزون به ای که بحث علمی داره برای خودش، بحث روحیه و نشاط و خوشحالی را هم به میان میاره. و می اساس دیگه قطعا ارزشمند و مفید است، و خصوص برنامه های فرهنگی که مرتبط با احکام شرعی است و برنامه های فرهنگی که مرتبط با فرهنگ خود جامعه افغانستانی است یا خیلی ارزشمند و مفید است. ما انشالله که تصمیم داریم که یارا این برنامه ها رو با کیفیت بیشتر و موثریت بیشتر برگزار کنیم. کمیته مشورتی فرهنگی در هر سطح نیاز یک جامعه هست. همینطوری که در سطح نهادها، در دانشگاه ها وجود داره، همینطور در سطح یک ولسوالی نیاز هست، در سطح یک شهر نیاز است و در سطح یک ولایت نیاز است. و چی بهتر است که او شورای فرهنگی را کسانی مسئولیتش به عهده بگیرن و حضور داشته باشند که خودشان عضویت علمی و فرهنگی نهادهای رسمی را دارند و میتونن به عنوان یک بازوی بسیار قوی در کنار مقام ولایت بلخ و در کنار نهادهای رسمی و دولتی که فعالیت میکنن نقش مشورت‌دهی، نقش اجرایی و نقش همکار و پشتیبانی داشته باشند. یاد دی وی چې دغه مشورتي او کلتوري کمیټه د یو ټولنیز او کلتوري جوړښت په توګه د دې لپاره رامنځته شوې چې همغږي پیاوړې او د لیدلورو وړاندې کول عام کړي او همدارنګه د کلتوري او ټولنیزو بهیرونو
توپیرونو په پراخولو کې د هیوادوالو د ګډون زمینه برابر کړي. دغه کمیټه معمولا د پوهنتون د استادانو، کلتوري شخصیتونو، د مدني بنسټونو استازو، فعالو ځوانانو او د بیلابیلو برخو د متخصصینو څخه جوړه شوې او هڅه کوي څو د ستونزو د حل او د ټولنې د کلتوري وضعیت د ښه والي لپاره رغنده لارې چارې ولټوي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.